السلام علیکم ورحمت الله. دغه باغ کې چې تاسو ګورئ دلته ماشاءالله ډېر ښایسته انار هم دي. یو دا د انارو حاجي صاحب چې دی دغه ته معلومه دی یو انار وشکو خواږه دي که تروه وی پتې نه لګېږي. حاجي صاحب ستړی مه شې ښه یې په خیر کامیابه اوسې طبیعت دې څنګه دی؟ ښه دی ښه. انار د خواږه دي که تروه؟ انار خو ما خپله خوړلي نه دي. څنګه چې چا هغه څکه نه یې پکړې ودرېده او که به ووایي چې یا خوږه دي یا تروه دي غاړې یې بندېږي که یا الله دې ته اجر ورکړي. دلته یو کونډې ته ځای ورکړی همدغه باغ کې یو کونډې ته یې ځای ورکړی او کونډې هم داسې لرې خپلوانه. الله دې تا نه راضي شي حاجي بابا. الله دې راضي شي. او کونډې او یتیمانو سره همکاري دا خو ډېر غټ اجر لري. صحیح ده که نه؟ دا ګوره اوس که دغه اوس یعنې دغه کار چې تاسې کوئ ښه دا ډېر داسې مسلمانان شته چې یعنې دغونه نه لري چې دا سایه ته کړي سرپناه یې نه لري. سرپناه نه لري. متفاوت ډول باندې دی غټې غټې کوټې دلته راسئ. دا ښایسته غټه کوټه وګورئ د اشپزخانې په حیث باندې ورسره دا هم ښه ښایسته غټه کوټه ده د ناستې کوټه ورسره هم دا غټه کوټه تر هغه ځایه پورې ماشاءالله تشناب دی کمود نور تشنابونه موږ جوړ ورته په خالي تشناب کمود هم 286 نمبر کور 286 دا کورونه تعداد به موږ کولی شو زیات هم کو. دا اوس هم که چېرته تاسو غواړئ دغسې کورونه یتیمانو ته په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړو. په دغه لینک کې ځانونه ثبت کړئ یا دغه وټساپ باندې موږ سره رابطه کړئ. انشاءالله دې ملت لپاره دې قوم لپاره به ډېر څه وکړو. همدارنګه د ځای مشخص نوم ورته وایم هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ کې ده. نو دلته دا خلک ډېر بېچاره دي ډېر جنګ ځپلي. الله دې ټولو باندې رحم وکړي. ډېره مننه دوستان والله مو خوشحاله ویډیو سره خپره کړئ ټول دوستان یې وګوري. السلام علیکم.